ګرانه وروره او مهربانې خورې، ته به ډېر څه لرې، کور، لباس، موټر، موبایل، ملګري او کورنۍ، خو زړه دې بیا هم ناارامه وي، سینه دې تنګه وي، ژوند در باندې دروند وي. آیا کله دې دا پوښتنه له ځانه کړې چې زه ولې خوشحاله نه یم؟ شاید ته دا فکر کوې چې که پیسې ډېرې کړم آرام به راشي، که موبایل نوی واخلم، که جامې نوي شي، که ملګري زیات شي. خو بیا هم د زړه خالیوالی نه پوره کېږي. ولې؟ ځکه چې زړونه د الله جل جلاله له یاد پرته هیڅکله نه آرامیږي. الله سبحانه وتعالی فرمایي یقینا زړونه یوازې د الله جل جلاله په یاد آرامیږي. وروره، خورې، که ته د الله جل جلاله له یاد څخه لرې شوې، ته بعیده چې ناارامه به یې، ځکه چې ته یو مخلوق یې او مخلوق بې له خالقه نه بشپړ کېږي. ته به دا فکر کوې چې د ژوند اوږد دی، وخت شته، خو نه، ژوند دومره لنډ دی لکه د باران یو څاڅکی. نن ژوند دی، سبا کفن، نن خبرې دي، سبا خاموشي، نن فرصت دی، سبا حسرت. که نن ته الله جل جلاله ته رجوع وکړې، نو دا ستا ژوند د بدلون پیل دی. لمونځ شروع کړه، د قرآن شریف سره رابطه پیدا کړه، توبه وکړه، ذکر وکړه، د الله جل جلاله له نښانو فکر وکړه. د شپې په نیمایي کې له خوبه پاڅه او یو ځل ووایه یا الله، زه ستا بنده یم، بخښنه غواړم، ته مې مه هېروه. دا دعا دې ټول تقدیر بدلولی شي. وروره، ته ژوند غواړې، راشه الله ته. ته آرام غواړې، راشه د قرآن خواته. ته رڼا غواړې، راشه د دعا سوري ته. الله ته نږدېوالی د ژوند تر ټولو لوی نعمت دی. څوک چې له الله جل جلاله سره وي، هغه هیڅ نه له لاسه ورکوي. خو که څوک له الله جل جلاله لرې شي، هغه هر څه له لاسه ورکوي. نو نن خپل کیسه بله کړه وروره. دا ویډیو شاید همدا فرصت وي چې تا ته د الله له لورې راغلی د زړه لپاره بیداري ده. که دا پیغام دې خوښ سو، نو سبسکرایب وکړه، خیر خپور کړه او نور هم دا نازک احساساتو ته راوبوله. الله دې زموږ زړونه بیداره کړي، زموږ ګناهونه دې وبخښي او د خپل ذکر، توبې او هدایت رڼا زموږ په ژوند کې داخل کړي. آمین.